دا ګډي بيزي چې څوک ساتي نو خلک وایي چې دی مزې وکړي نو هغه مزې کومې په هغې باندې م لږ رڼا واچو که نه ستا نو دا هغه بسته ده چې دا وګورئ دې روڼو سرې وي دې کې یو جام دی توره چای وي پکې چیني وي پکې ماچس وي پکې دی چې دی لرې لرې ځایونو پورې ګرځي ماسپښین روټۍ ته خو دی کور ته ځان نشي رسولی که نه نو د هغې وجې چې دی کوم ځای کې دی وږي شي بس ګډه راګیره کړي هغه اوله شي او هغې نه چې دی چای پخه کړي کوم کتونکي زموږ دا وخت تا ګوري سلا ورته دا ورکوي چې ګډې وساتي ګټه پکې شته ولې نه شته ګټه چې څوک یې ساتلی شي پیږي چې پیږي پې او ساتلی شي ګټه پکې شته ښه ډېره ګټه را پکې مرضونو باندې رڼا واچو که نه میاشت په میاشت به دې ته دوایي ورکوي د هغه دوایي څه نوم دی پروټایمیکس انډیس کومې داسې مین بیماری دي چې د رمو ته لګي تبک ورته لګي یو ورته سخت مرض وایي دې کې څه کېږي هغه به د غوږونه مکمل شخصي وي وروره بله راته دا ووایه مونږ اکثر له اورېدلي د دې مشرانو نه که نه وایي چې ګډې صحیح کړي او دا صورت ووایي انا اعطیناک الکوثر وایي دا چې پې ووایه نو د دې ویښتو مرتد ثوابونه میلو شي دا حقیقت دی دې ګډو سره بچي وي خو بچي چې دی راوباسي نه د هغې یو بیله رمه جوړه کړې وي هغه بیل سرن له بوځي د هغې ریزن څه دی د هغې وجه درته زه ویل غواړم چې د هغې وجه دا ده وخت چې دلته کې دا ګډې سري د تورو پټې دی خو څنګه چې دې نه مخکې ویډیو ما ته سره شیر کړی و په هغې کې دا توری چې دی دا څه فصلونه د دې ټایم ختم شو میاد یې ختم شولو نو د دې د وجې چې دی مالکان دا فری کړي که څوک پکې ګډې سره یي که څوک ترې توری وړي که څوک ترې زیلی وړي تالاني دی ته وایي السلام علیکم ستړي مه شئ په خیر راغلی دوستانو منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم چې دا وخت د ماسپښین ټایم دی تقریبا 2:30 بجې دي که نه او پټو سیټ ته راووتم چکر مې راووالو د هغې یو ریزن خو دا دی چې ډېره ښکلې او زبردسته هوا لګي او ډېر بهترین موسم دی ګینې په دې ټایم کې اکثر له مونږ ودي وو خو دلته کې دا ګډې بيزي وګورئ دلته مې چکر راووالو دغه یو انډیوال سره به لږ ډېر ګپ شپ هم لګو او ماشاءالله ډېرې زیاتې ګډې چې دی د رور سره موجود دي د ټول نه پیله خو زه تاسو ته خبره کوم چې روایاتو کې داسې خبر رالی ده کیدای شي دا حقیقت هم وي خو معلومات یې ما نه دی کړی ما چې د نن ویډیو کې تاسو سره هم شیر کړم هغه دا ده وایي چې کله هم تاسو ګډې بيزي صحیح کوئ نو انا اعطیناک الکوثر دا صورت به ووایئ په ګډو باندې به چوف کوئ نو په دې چې څومره ویښتان وي نو هغې عمره ثوابونه به تاسو ته چې دی میلو شي دې نه پس د رور بی ته چې دی ورځمه نو یو مین خبره درته زه کول غواړم چې الله پاک د وخت نبي نه دا کار اغوستی دی ګډې بيزي یې ساتلي دي سنت طریقه ده د هغې یو غټ ریزن درته زه هم ویل غواړم چې کله ګډې بيزي چا سرې وي که نه نو عاجزي پکې زیات راځي عاجزي وي ورکې بل د رور طرف ته ورځو داسې لږ ډېر ګپ شپ ورسره لګو د خوند مزې ګپ شپ که نه نو تاسو سره به په ویډیو کې هم شیر کوم السلام علیکم زلمیا څنګه یې صحت ته ښه دی ټیک ټاک موسم په حوالې سره ډومبې څه بیا وروره دا راته ووایه مزېدار ډنډه موسم دی ډېر ښکلی دی که نه بس تقریبا یخنۍ ته ورو پروګرام وړي یخني شو که نه وروره بله راته دا ووایه مونږ اکثر له اورېدلي د دې مشرانو نه که نه وایي چې ګډې صحیح کړي او دا صورت ووایي انا اعطیناک الکوثر وایي دا چې پې ووایه نو د دې ویښتو مرتد ثوابونه میلو شي دا حقیقت دی تا معلومات کړی دی ښه ملګري پې مهر ولګولو وایي چې دا خبره هم د رښتیا ده نو بالکل مونږ به مو وایو ښه او تاسو هم چې کله داسې مقرر ته په لاس راځي نو بالکل د لاس نه یې مه بوځئ ځکه مونږ ته خو پته نشته چې په دې ګډو څومره ویښتې دي او ګډې پیله تاسو وشمارئ نو انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر نو بس دا پې مونږ چوف واچولو بس فری ثوابونه دي مونږ ته میلاویږي که نه ښه وروره دا راته ووایه چې دا رمه تاسو هم دومره هلئ که دا بیا تاسو سره سیوا کېږي ښه دا تاسو لږې والئ لا بچی والی مخکې نه دي او بچی مچی د دې شته دی که نه خس پرلی کی او کم بچی چې دا راوړي نو هغه هم ورسره سرن ته راوباسئ کا پرېږدئ کور کې ښه دا ګډې چې دی اوس مکمل اوچې دي دلته راته زه یو خبره کول غواړم دې ګډو سره بچي وي خو بچي چې دی راوباسي نه د هغې یو بیله رمه جوړه کړې وي هغه بیل سرن له بوځي د هغې ریزن څه دی د هغې وجه درته زه ویل غواړم چې د هغې وجه دا ده چې هغه ګرځېدو کې دومره بد نی څومره چې دا پخې ګډې بدې وي بله که درته زه خبره وکړم نو هغه بچي ته کور کې پرېږدي هغه یو بل کس سرن دپاره وباسي دا ګډې راولي کله چې سرن نه دا واپس ځي نو بچي چې دی کور کې موجود وي په کلي کې موجود وي که نه کوم ځای چې دی سم کړي دي وروڼو بایګانو کله چې دا ګډې لاړې شي نو دې کې پی چې دی راغلی وي
اډپیونه ډکې شوي وي ټوله ورځ خوراک کوي قسم خوراکونه سري که نه نو بس بیا هغه بچي ورته پرېږدي او هر یو بچی چې دی خپله مور روي نو د هغې سره چې دی د هغې ډېر ښه ګروت کېږي ډېره ښه نشنما مطلب ښه ورسره غټېږي که نه او ډېر زیات صحتمند وي نو د ګډو بیزو څه داسې قسمه پراسس دی او دا دی بچي راولي هغه یو ځل غټ کړي دي او بس هغې نه بیا سلسله شروع شوې ده بس چې بچي راوړي اتې بیا خرڅوي بچي راوړي اتې بیا خرڅوي او بس دغه قسمه سیسټم دی ښه وروره بله راته دا ووایه چې کوم کتونکي زموږ دا وخت تا ګوري سلا ورته دا ورکوي چې ګډې وساتي ګټه پکې شته ولې نشته ګټه وه چې څوک یې ساتلی شي پې پېږي چې پیږي پې ساتلی شي ګټه پکې شته ښه ډېره ګټه را پکې ګټه پکې هر ټایم پکې پاس کېږي نه مړ داسې بني یا ټایم پکې پاس کېږي ښه زموږ که داسې انډیوالان وي چې دې خبره کې د ده شک وي نو بالکل موږ ته کلیر کټ ووایي په کمنټ کې مرګری وایي چې ګټه پکې مرضونه لري چې دا به مکمل غر کېږي مرضونه لري لکه څه په مرضونو باندې رڼا واچو که نه میاشت په میاشت به دې ته دوایي ورکوي د هغه دوی څه نوم دی دا مړه د چې بل شان د نامي د سوټامیکس انډیس دا ویدس راپاره دا د چنجو منجو کې کار کوي چنجو منجو کې او دې له څونه وخت پس د چنجو دوی ورکوئ موږ میاشت په میاشت جراثیم ستنې ورته دا ورکوي ښه نو د یو ګړي ته وال ګران نه دي چې جراثیم ستن ورته وهي مړه ولې ګرانې دي په سبق خو بس مال دی چې خرابېږي بیا خو به کوې که نه دې ته تاسو د چنجو دوی ورکوئ ستنې ورته د جراثیمو وهئ بل بس نور دوی ورکو یو شی بل شی بل ورکو بس د موقع مناسبت سره که نه بس یو جمعې کې به بیا غوړي ورکو ښه دا غوړي ولې ورکوئ په جمعې کې چې ګرمي ورکو چې ګرمي وي دا اکثر له داسې ځای نه ني که نه چې دا پکې موسم وشي که نه یخ شي یخ او ګرمي شي به دغه غوړي دی ښه کومې داسې مین بیماری دي چې د رمو ته لګي داسې بیماری به وي که نه چې دې ته لګي مړه تبک ورته لګي تبک د څه د وجې دا مړه دا باغه یو مرض ده بس ته راشي ښه تبک د خپې کار پرېږدي خپې کار پرېږدي یو پکې تبک بیماری ده بله کومه بیماری وي بله بیماری یو ورته سک مرض وایي سک دې کې څه کېږي هغه به دا غوږونه مکمل شخص وي کلک شوي که دا شخصي وي باندې زه پې نه شوم کلک شوي ښه غوږونه چې دی نیغ ودرېدلي او کلک شوي هغې ته کومه بیماري وایي سک مرض نو د دې لپاره بیا مختلف دوایانې دي که نه هغه علاج نه مکمل هغې کې مري بس تاسو یې بیا حلالوئ سک مرض کې که نه سک مرض داسې مرض دی چې دا په ګډو باندې راځي او په هغې کې دا ګډې مري د هغې علاج اوسه پورې نشته ناممکنه دی نو بیا په هغه صورت کې دی چې دی ګډې حلالوي او دا رمه چې دی اوس اوچې دي دا ګډې که نه دې نه پس بیا بلار بشي بچي راوړي ښه نو دوستانو څه داسې قسمه صورتحال یا ورور نه موږ تپوس وکړو وایي چې که څوک یې ساتلی شي نو بالکل ګټه پکې شته دی او ښه کار دی خو د دې څه حفاظتي تدابیر دي دوایانې دي په هر موسم کې یخنۍ کې ورته غوړي ورکوي چې ګرمي دی سره دا نه لوی ځای نه چې دا پکې سنبالي شي نو باران چړی وي یخني وي سپین پروز وي نو د هغې دپاره که نه چې ګرمي وي او بس دا وخت چې دلته کې دا ګډې سري د تورو پټی دی خو څنګه چې دې نه مخکې ویډیو ما ته اوس سره شیر کړی و په هغې کې دا توری چې دی دا څه فصلونه د دې ټایم ختم شو میاد یې ختم شولو نو د دې د وجې چې دی مالکان دا فری کړي که څوک پکې ګډې سره وي که څوک ترې توری وړي که څوک ترې زیلی وړي تالاني دې ته وایي نو بس دا تالاني شوی دی ګډې ورته رور راوستي دي او دا ګډې پکې سري دا وګورئ دا تورو ته پوستکي ته ګډې وخوري ښه پخې شوي دي بس پوستکي واخه ماخه هغه ته دا ګډې وخوري او دې نه پس په پټۍ صفا کړي بیا واړئ نوي فصل ته به چې دی تیار شي د ګډو د پی باره کې څه به ځوانه ګډو پی ګرم وي که یخ وي ګرم وي او دا تاسو لشئ یو نور بس لشئ یې نه بچي روي که نه دې نه غواړي مړي لا کوچ موچ دا ترې وباسئ ښه دا مزې پکې لا بیلې دي دوستانو نسوار یې مو لګوله ښه دا مزې پکې بیا بیلې دي دې نه دا خبر راته وکړه چې دا ګډې بیزي چې څوک ساتي نو خلک وایي چې دی مزې وکړي نو هغه مزې کومې په هغې باندې هم لږ رڼا واچو که نه خواږه غوړي هم ترې وباسئ او دا چې پکې لا شات هم 1 کیلو والي او په هغې کې ورچئ دا تاسو خورئ ماشاءالله نو په ګډو کې دا مزې هم شته دی ګډو بیزو کې که نه د دې پی هسې هم ډېر زیات ټینګ وي او پی ډېر زیات ټینګ وي او پی ګرم وي مرګري وي که نه نو د دې نه ماسته کوچو شومله خواږه غوړي دا چې ترې وباسي او دا پیور خوراکونه انسان کوي نو زه یم هېڅکله به هم خراب نه شي که نه دا روغ جوړ صحت مضبوطه او دا ګرځېدل چې دی دا هسې نه کېږي دا دی چې دا په ملکونو باندې ګرځي دا رونه بیګان یو دغه ځوان دی یو دا دی
په دې تا دې غاړې ته بستا چولې ده که نو په دې کې تا سره څه سي دې کې جام روټۍ مو ځان سره راغشتي که نه پیالۍ وي ماچس وي بس چې کوم ځای کې اوږي شي بس دا ګډوله شي او چای پخه کوي ښه دې بسته کې ته ورته وښایې دا بسته لږ دوستانو دا هغه بسته ده چې دا وګورئ دې روڼو سرې وي دې کې یو جام دی توره چای وي پکې چینی وي پکې ماچس وي پکې او دا ټول سامان چې دی دې روڼو سره موجود وي نو دی چې دی لرې ځایونو پورې ګرځي ماسپښین روټۍ ته خو دی کور ته ځان نشي رسولی که نه نو د هغې وجې چې دی کوم ځای کې دی اوږي شي بس ګډه راګیره کړي هغه اوله شي او هغې نه چې دی چای پخه کړي ورسره یې روټۍ چې دی په دې کې راچولي دی یو قسم له روټۍ پخوي که چېرته موقع میلاو شوه انشاءالله تاسو سره به ضرور شیر کومه یو قسم له روټۍ پخوي غټې روټۍ وي نو هغه چې دی کلکېږي نه سپورېږي نه نو بس هغه روټۍ ورسره خوري او دی پې خپل وخت تیروي او نور کور کې چې دی پی ماسته شومله کوچ او دغه قسمه خوراکونه وي د دی نو بس واقعي چې مزې دي او ټول یې د دی پې سر دی که نه نو بس دا څه وړه شانتي ویډیو وه د ماسپښین ټیم ورووتم موسم ډېر زیات ښایسته و اوریځ تاسو کتی شئ نو دلته دې رور سره مې چې دی ملاقات وشولو او د ویډیو کې مې د دې ګډو بیزو حوالې سره څه خبرې تاسو ته وړاندې هم کېښودلې رور سره ګپ شپه مو لګولو مونږ هم مشغول شو هغه هم ترې مزه وایسته او دې نه پس چې دی زه به د خپلې ویډیو اختتام په دې باندې کومه انشاءالله یو ځل به بیا په یو نوي او ښکلي ویډیو کې تاسو سره مخامخ کېږم د لوی الله په امان